خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. مصنف رحمه الله د خپل عادت سره سم د هر باب په اخر کې مسائل راوړي او هغه مسائل ذکر کوي کوم چې دغه باب نه مستنبط کیږي راوځي تینا. مصنف رحمه الله په دې باب کې چې کوم مسائل راټول کړي هغه بیانوي. فرمایي چې التغلیظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. مخکې بیان شو چې هغه حذیفه رضی الله عنه هغه تار شلولی و دا کس نه و آیات ورته ذکر کړه چې وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. نو سختي به کولی شي وجه دا ده چې د دې لارې نه د انسان عقیده خرابېږي. د عقیدې حفاظت لپاره به د دې خبرو لحاظ کولی شي. دا وړې خبرې نه دي، د عقیدې سره تعلق ساتي لوی غټې خبرې. دویمه دا ده چې ان الصحابي لو مات وهي عليه ما افلح. دغه صحابي چې رسول الله ته وفرمایل چې وإن مت وهي عليك ما افلحت ابدا، که چرته ته مړ وې او مړ شي او دا د باندې وي هېڅکله به کامیاب نه شي. اگر چې دغه صحابي دا عقیده وه چې دا خو صرف سبب دی، پته ورته نه وه، نو په دې کې دلیل دی لکلام الصحابه ان شرک الاصغر اکبر من الكبائر. شرک اصغر چې دی دا هم د کبیره ګناه نه ډېر لوی دی په قباحت کې، په ګناه کې. دویم دا چې انه لم يعذر بالجهاله، دا صحابي په جهالت باندې معذور ونه ګڼل شي، ځکه چې خپل عقیدې غم پکار دی، د دې اصلاح پکار ده. بل دا چې انها لا تنفع في العاجله بل تضر لقوله لا تزيدك الا وهنا. دا شینه چې دي دا کنجکې منجکې او دا تارونه او دا کلوشي او دا شینه راځوړندول چې دي دا هیڅ فایده نه ورکوي، یاد وساتئ، بلکې دا ضرر ورکوي. لکه رسول الله فرمایي لا تزيدك الا وهنا، دا بستا نورم وهن زید کی، دینه ځان وساته. دارنګه الانکار بالتغلیظ على من فعل مثل ذلك، څوک چې دا کارونه کوي په هغې باندې سختي کول پکار، دا مه کوه، ځکه چې دا ستا عقیده تباه کوي، ایمان دې تباه کوي. دارنګه التصریح بان من تعلق شیئا وکیل الیه، څوک چې څه راځوړن کي الله بیا هماغې ته وسپاري، او چې الله دې یو تار ته وسپاري نو تار به ستا څه وکړي؟ هغه غیر دې روح شی دی، هېڅ عقیده هېڅ نه لري هېڅ، خو انسان چې دی شیطان د هغې په عقیده باندې او په دماغو باندې لوبې کوي. والله مشرکان په دنیا کې احمق ترین انسانان مشرکان دي، ډېر قمقل، وجه دا ده چې د حقیقت خلاف کوي. همدارنګه التصریح بان من تعلق تمیمه فقد اشرک، چا چې کنجکې راځوړندې کړلې او په هغې کې د خیر او د نفع عقیده وساتله نو ده د الله سبحانه وتعالی سره شرک وکړه. همدارنګه ان تعلیق الخیط من الحما من ذلک، څوک چې د تبو دپاره تارونه غاړو ته راچوي، خپو ته یې اچوي، لاسونو ته یې اچوي، دا هم شرک دی د رب العالمین سره. همدارنګه دا هغه مسایلو چې د دې باب نه مستنبط شوي وو. محترم ورونو، د توحید چې څومره اهتمام وکړی شي دا کمه ده. وجه دا ده چې دا زموږ او ستاسو د پیدایش هدف دی، زموږ او ستاسو د پیدایش مقصد دی. ټول انبیاء کرام په دې مسله باندې راغلي وو، ټول آسماني کتابونه د دې مسلې دپاره نازل شوي دي، پیغمبران په دې مسله باندې شهیدان شوي دي.
د دې مسلې به الله سبحانه وتعالی تپوس کوي. دا مسله معیار دی چې د چا چې توحید عقیده نه وي اعمال هیڅ اهمیت نه لري. هر څومره اعمال چې وکړي ولو کان من اعبد الناس، اگر که په ټولو انسانانو کې ډېر عابد وي خو چې د توحید نه عقیده خالی وي نو دا په دنیا کې ذلیله او په آخرت کې د اور مستحق ګرځي. د دې وجه نه په خپل ځان باندې رحم کول پکار دی او د خپل عقیدې اصلاح پکار ده. والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.